ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د قیامت ته راتلو علامات او نښې نښانې بیانېدې او بیان د هغه نښو شروع او د هغه علاماتو چې هغه واړه علامات دي او راښکاره شوي دي. کافي علامات د قیامت ته راتلو بیان شوي او په آخرني بیان کې یو څو نښې ذکر شوي وي چې هغه په دې ډول وي. یو نښه دا ذکر شوې وه چې په خلکو کې به سوربوالی عام شي، ځکه چې د خلکو سوچ او فکر به ټول د خوراک او څښاک سره وي. دویمه نښه دا ذکر شوې وه چې خلک به نظراني او منښتې ډېرې کوي خو بیا به یې پوره کوي نه. درېیمه نښه دا ذکر شوې وه چې ګواهي ورکولو کې به څوک احتیاط نه کوي. څلورمه نښه دا ذکر شوې وه چې بخل به عام شي. پنځمه نښه دا ذکر شوې وه چې خلک به زنا حلاله ګڼي. شپږمه نښه دا وه چې نارینه به د ریخمو کپړې اچي او هغې ته به حلال وی. اوومه نښه دا ذکر شوې وه چې شراب څکه به عام شي تر دې چې بعض به یې حلال ګڼي. اتمه نښه او اخرنۍ دا ذکر شوې وه چې ټنګ ټکور او سندرې او ډمتوب دا به عام شي او دې ته به هم بعض خلک حلال وی. دا اته نښې ذکر شوي د الله په توفیق سره په آخرني بیان کې. د هغې نه بعد بیا بله نښه هغه دا ده د قیامت ته رانږدې کېدو. یوه نښه دا ده چې خلک به شراب څکي او شراب څکه به عام شي او شرابو له به نوم بدل کړي. مختصر دا چې نښه دا ده چې خلک به د شرابو نوم بدل کړي او بیا به یې څکي. حالانکې تیر شوي بیان کې او په آخرنۍ نښه کې د دې وضاحت شوی او کومه چې موږ ذکر کړې وه چې شراب او هر نشه ورکوونکی شی حرام دی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالی وایي چې دا شراب دا پلید شی دی، شیطانی کار دی او د دې نه ځان لرې ساتئ چې تاسو کامیاب شئ. په اوله کې شراب څکه حلالو، په یو څو مراحلو باندې د شرابو دا مسله تېره شوې ده. په اوله کې دا و چې شراب حلالو د اسلام په اوله کې. بیا د هغې نه بعد رب العالمین په سورة بقره کې دا خبره بیان کړې ده چې فیهما اثم کثیر ومنافع للناس. ګناه پکې ډېره ده او فایدې پکې مشتي. په شرابو کې ګناه هم ده او فایدې پکې مشتي، خو ګناه یې و اثمهما اکبر من نفعهما، او بیا ګناه ډېره ده د فایدې نه. فایده پکې څه ده؟ لکه مال پې سړی ډېر ګټلی شي او نشه شي او دماغي کار پرېږدي او خلک وایي غم یې هېر کړو، خو دا فایدې مقابله نشي کولی د هغه نقصاناتو کومې چې دې کې دي. رب العالمین اکدم دا شراب نه حرامول، وجه دا و چې خلک ورسره په وخت کې څه عادت و. رب العالمین ډېر حکیم ذات دی، ډېر مهربانه دی په دې انسانانو باندې. وی که چېرته اکدم یې حرام کمه نو بیا به دوی ته پرېښوده سي هغه به ګران شي.
نو مؤمنانو په دې خبره کې سوچ وکړو چې یاره نقصان یې ډېر دی او ګناه یې ډېره ده د فایدې نه یوسي چلې وکړو بعضو پکې پرېښودو شراب درېیمه مرحله دا وه الله په سورة المائده کې دا خبره بیان کړې ده لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا چې کله تاسو شراب وڅکئ او په نشه کې یئ نو بیا منځه ته مه نږدې کېږئ جوماتونو ته مه راځئ هلته خو 5 وخته مونځ دی او هغه داسې مؤمنان خو نه وو چې مونځ پابندي نه کول سحر مونځ دی بیا د ماسپښین دی مازدیګر دی ماښام دی ماسخوتن دی موقع پکې بلکل نه برابرېږي یو سړي دی چې هغه پکې شراب وڅکي ډېرو شراب پرېښود بیا اخره کې الله سبحانه وتعالی واضحه اعلان وکړو مسله یې بیانه کړه چې شراب د شیطاني عمل دی د ګناه ده د حرام دي دې نه به ځان لرې ساتئ بعضو صحابه کرام چې پکې پاتې شوي شراب به څکل هغه ټول هغه شراب واړول او د شرابو مسله په اسلام کې واضح شوه اخرنۍ په دې باندې خبره ودرېده چې شراب څکه څه دي حرام دي شراب او هر نشه ورکوونکی شی حرام دی زه تاسو ته یو فایده ذکر کومه اسلام د یو څو خبرو د حفاظت دپاره راغلی اولنې زموږ د دین حفاظت کې او د عقیدې یو سړی په دنیا کې ژوند تیروي بې عقیدې خو ژوند نشي تیرولی بې عقیدې ژوند تیرول دا خو د ځناورو ژوند شو بل دا چې یو هدف ستا نشتي دا څنګه کیدی شي دا دومره غټه دنیا دې پیدا یي او دا دومره غټې قصې روانې هسې روانې دویمه ده اسلام حفاظت کوي زموږ د عزت او د نسب نو ځکه یې زنا حرامه کړه لواطت یې حرام په یو بل به بهتانونه نه لګوي ګواهان یې وغوښتو که ته به چا باندې دعوه کې د غلط کار پای کې به ګواهان نه وړي دا ټول زموږ د عزت د حفاظت دپاره دي دریم شریعت حفاظت کوي زموږ د مال نو ځکه یې دا ووایي چې تاسو به دوکې نه ورکوئ تاسو به سود نه خورئ تاسو به دروغ نه وایئ تاسو به دا نه کوئ دغه نه کوئ دا ټولې مسلې چې بیان کړي دې دپاره چې زموږ د مالونو حفاظت وشي شریعت حفاظت زموږ د نفس هم کړی ناروا قتل څه دی حرام دی پای کې قصاص دی پای کې دیت دی ځان نشي وجلی خودکشي حرامه ده زموږ د نفس د حفاظت دپاره او شریعت حفاظت زموږ د عقل هم کړی دی چې موږ یې د نشو نه منع کړي یو وجه دا دی چې نشو سره عقل خرابېږي نو ځکه شریعت هر قسمه نشه د الف نه د یا پورې تفصیل ته ضرورت نشته تفصیل ته ضرورت نشته چې اوس به تاته یو یو شی ذکر کوو چې چرس حرام دی هیروین حرام دی او دا نوي نشي چې راوتي قسمه قسم نومونه د هغې دا حرام دی او شراب حرام دی او په شرابو کې بیا اقسام دي هغه ټول به ذکر کوو هغه حرام دی او اپیم حرام دی او په کې اقسام دي هغه به ذکر کوو او نسوار حرام دی په کې اقسام دي او سګرټ حرام دی او دا چې موږ د هر شي نوم اخلو خبره څه شوه نه ختمېدونکې خبره شوه رب العالمین یو قانون ذکر کوي شریعت څه چل کوي لنډه خبرې د نه به ډېرې مسلې راشي اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ووایي حدیث کې کل مسکرین حرام هر نشه ورکوونکی شی څه دی حرام دی نو بس د زموږ په دې ملکونو کې ووایي دا فلانی شی مکروه دی او دا جي مکروه دی او دا جي مکروه دی خپې ول اوبو ته کوي مکروه پکې نشته چې لږی نشه ورکوي نو ډېرې حرام دی او چې ډېرې نشه ورکوي هغه لږ هم حرام دی هر نشه ورکوونکی شی حرام دی هغه نسوار دی که هغه سګرټ دی که هغه هیروین دی که هغه چرس دی که هغه اپیم دی که هر شی دی دا حرام دی د دې خرڅول د دې دپاره ځای ورکول په دې کې د چا سره مرسته کول دا ټول حرام دی یا دې دپاره فصل مسل کرل جي موږ تمباکو کوو او موږ چې دی اپیم کوو او په خلکو یې خرڅوي او خلک یې نشو کې استعمالوي دا ټول حرام دي
دې ځای کې دا نښه ذکر شوې ده. دا نښه خو موږ مخکې ذکر کړه تېر شوي بیان کې چې شراب څکه به څه شي عام به شي. په اصل کې دې کې دنه دا معنه هم پرته ده چې نشه به عامه شي، نشه به عامه شي. او ما تاسو ته مخکې دا خبرې ذکر کړې وه چې د دین دشمنان یهود و نصارا دا ټول چې کله کېناستو او دوی په دې خبره باندې یو شورا کېنوله چې مسلمانان به څنګه خرابو. نو که چا دا رای ورکړي دي چې مسلمانانو سره به جنګ کوو خرابوو به، نو هغه رای وله چا نه ده منلې، ځکه چې دوی کې دومره طاقت نشتی په دې شادوګانو او خنزیرانو کې چې دا د مسلمانانو سره مخامخ مقابله وکړي. دا کېدی نشي چې دوی داسې وکړي. نو بیا دوه خبرې په هغه شورا کې پاس شوې چې یو به مسلمانان خرابوو د زنانو په استعمال سره، او دویم نشه به پکې عام کوو. چې کله مسلمانانو کې فحاشي عامه شوه او د دوی سوچ هغه ټول په عشق او په مینه کې پرېوتو، او پلانې جنۍ ښکلې ده او د دې جنۍ تصویر ما ته راولېږه، زه په دغه جنۍ مین یم، والعیاذ بالله زه په دې هلک مین یم. کله چې دا خبرې په مسلمانانو کې رالي د دوی نه بیا د غیرت تمه ابه نه کوې. ستاسې خیال دی چې یو هلک سهار ماښام د یو جنۍ په سوچ کې لیونی شي، او سهار ماښام دی فلمونه او تصویران ګوري او سندرې اوري، دی به تله مسجد اقصی فتح کوي. ته ګورې دنه دا تمه ساتي که. نو په دې باندې امت تباه کو. دویمه طریقې د نشو استعمال کړه، نوي نوي نشې راوځي او زموږ د مسلمانانو د ملکونو ته په یو طریقه رااړوي. اوس نوي نشې راویستې د هغې ته آیس وایي. دا نشه داسې دی چې 3-4 ورځې به ویښې 3-4 ورځې به ودې، او دا نشه عامه ده په یونیورسټیانو کې او په سکولونو کې او په جنکو کې او په هلکانو کې او ټولې کوي. د دې پیدا کوونکي هم دغه یهود نصارا دي او زموږ د ملک ته یې راړولي. ګوره دا نشوي عامه ده په یونیورسټیانو کې او په سکولونو کې، ځکه یې څوک ډېر بد نه وایي. یو وجه دا ده که دا چې ته ویلی چې مدرسه کې ده یا جامعه کې ده یا دیني طالبانو بیا به هر چا یادوله. خو دا نشه عامه ده په دغه خلکو کې. سوال دا دی چې په دوی کې ولې عامه ده؟ زه به دله جواب درکړم، او که چېرته د امت سوچ د سره وي نو ته به ښه ورسې، او که د خېټې غم راغستی نو بیا ته صرف په یو موضوع پوهېږي، باب ما جاء فی الخیټه. ته په دغه یو باب باندې پوهېږي، باب په بیان د هغه څه کې چې د خېټې په باره کې دي. خو که یو سړی د امت په دړه او په تکلیف او په غم باندې دردېږي، زه درته دا وجه ذکر کوم چې ولې دا نشه په یونیورسټیانو کې عامه ده، ولې دا د دنیوي طالبانو او طالباتو کې عامه ده. جواب دا دی چې کله زموږ دشمنانو ته پته ولګېده چې یاره مسلمانان خو هم لږې دنیا کې ترقي کوي، دوی هم لږې دي سبقونه وایي، په دوی کې هم انجینران پیدا کېږي، په دوی کې هم ډاکټران شتي، په دوی کې هم ساینسدانان دي، په دوی کې هم چې دی سیاستدانان دي، او په دوی کې راشه وایي بله طریقه وله جوړه کړه. نو دا طالبان او طالبات ته د دنیوي سبق ده، دا یې اخته کړو په دې نشو کې. نو چې په دې نشي کې اخته شي هغه نه تاله ډاکټر جوړېږي، نه انجینیر ته جوړېږي، او نه ته ساینسدان جوړېږي، او نه د ملک ترقۍ دپاره به څه وکړي، او نه د قوم د ترقۍ دپاره به څه وکړي. ځکه چې هغه غریب 4 ورځې اوده دی، 4 ورځې ویښ دی، 4 ورځې اوده دی، 4 ورځې ویښ دی، دی به کوي تاله څه. او بیا دا نشه دې حد ته ورسي. ما ته یو ملګری لېږي وایي بعض حالات پکې داسې راغلي دي، پاکستان کې راته لېږي او پېښور کې وایي موږ ته خبرې د یو کس په باره کې رپورټ موږ ته راغی چې دی 21 ورځې اوده و. د خوب خو داسې اوده و، نور هغې څه نشی لکه په جسم کې طاقت نه وي، نشی به پورې 21 ورځې پروت و. نو دا وګوره چې 21 ورځې یو سړی اوده دی، په میاشت کې 9 ورځې دی ویښ دی، دی به د دین دپاره څه وکړي او دی به د دنیا دپاره څه وکړي. وی که دی په هغو کې مې په خېټه چې مین دی نو دی به د خېټې دپاره څه وکړي، مور پلار دپاره به څه وکړي، د ښځو د بچو دپاره به څه وکړي.
نو د دشمن چالونه وپېژنئ، د هغوی دسیسې وپېژنئ، په دې کوشش کې دي چې دا علما زموږ بدنام کړي، دینی طبقه بدنامه کړي چې دا کشران د دیندارو سره تعلق نه ساتي. چې کله تعلق د دیندارو سره ختم شو او ستا علما ته سپک ښکاره شو او ستا دینی طبقه ته سپکه ښکاره شوه، نو پوه شي چې دا ستا تباهي د دنیا او د آخرت و. نشې عامې شوي دي. مقصدي خبره دلته دا دی چې خلک به شراب څکي او نومونه به ورله څه کي، به بدل کي. په دې راته یو دلیل دوه بیانومه. ابو مالک الاشعري رضی الله عنه حدیث دی، امام احمد بن حنبل، امام ابو داود، امام ابن ماجه، امام ابن حبان رحمهم الله، الله دا ټولو بخي. دې ټولو دا حدیث راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل یشربن ناس من امتی الخمر، خامخا زما په دې امت کې به داسې خلک پیدا کېږي چې هغوی به شراب څکي، یسمونها بغیر اسمها، شرابو ته به شراب نه وایي، نومونه به ورله بدل کړي. امام ابن ابي شیبه او امام ابن ماجه، امام بیهقي چې کوم روایت راوړی په هغې کې ورسره دام دي، ته غوږ کېدی. شراب به څکي او شرابو له به نومونه څه کړي، بدل کړي. مخکې به چې څه دي، يعزف على رؤوسهن بالمعازف والمغنيات، او سرونو ته به د ټنګ ټکور آلات پراته، سندرې به رواني، مغنیات ډمې به ورته ګډېږي. یخسف الله بهم الارض، الله به په یو پیر عذاب راولي، په دې ځمکه کې به یې ننباسي. ویجعل منهم القرد والخنازیر، او الله به د هغوی شکلونه د شادوګانو او د خنزیرانو د شکلونو په شان کې. و دې نښې ته وګوره ځه، شراب څکي، نوم یې وله بدل کړی دی، او سر ته یې ډمې ګډېږي او ډول والی کېږي او سیتار والی کېږي او ټنګ ټکور روان دی، جي دا غزلې دي او جي دا ټپي دي او د پلانې دي او د علانې دي. بل دلیل پې مواله، امام ابن ماجه، امام طبراني یو حدیث راوړی د ابو امامه الباهلي رضی الله عنه، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې لا تذهب الليالي والایام، د شپې او ورځې نشي ختمېدی، یعنی د دنیا نشي ختمېدی تر دې چې زما په امت کې یو ټولګي شراب نه ایسکلي، یسمونها بغیر اسمها، شراب به څکي او نومونه به ورله بدل کړي. بل دلیل پې مواله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام نسائی دا حدیث راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان ناسا من امتی یشربون الخمر، زما په امت کې به خامخا خلک شراب څکي، یسمونها بغیر اسمها، دې شرابو له به نومونه څه کي، دا به بدل کي. عباده بن صامت، عائشه رضی الله عنهم، او داسې نور صحابه کرامو نه داسې روایت راغلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رښتینوالي دلیل دی ده، او دا نښه اوس نه ده راښکاره شوې، قدیما و حدیثا. پخوا هم خلکو شرابو له نومونه بدل کړي دي، او اوس هم خلکو له شرابو نومونه بدلوي. خو یو غټ نوم یې دې له ایښودی دی، وایي دا روح ته سکون ورکوي. نوم یې ونه بدل کړو، شرابو یدو ته څه وایي، وایي دا داسې څښاک دی چې دا روح ته سکون ورکوي. او په الله د قسم خورم چې دروغ وایي چې روح ته سکون ورکوي. روح ته سکون، روح ته سکون څه شی دی چې یو سړی بېهوشه شو، د یو سړي دماغو کار پرېښود، د یو سړي عقل کار پرېښود، خود سکون سکون دی نو. سکون خو دې ته وایي چې ته په هوش او حواس کې او په سکون سره، دې ته سکون وایي. اوس د یو سړي دماغ کار نه کوي، دی په سکون دی. یو سړی په ځان نه پوهېږي، مور نه پېژني، خور نه پېژني، ښځه نه پېژني، دین نه پېژني، الله نه پېژني، پیغمبر نه پېژني، جومات نه پېژني، انسانیت نه پېژني، ځناور ته جوړ شي، او دا وایي دته څه میلاو شو، سکون. د څه سکون میلاو شو؟ هکه سکون په معنی د دې شي، د سکون کې دنه یو معنی دا هم پرته ده، د یو شي په یو ځای باندې بندېده. لکه یو سړی کور ته څه وایي په عربۍ کې، سکن، یعنې انسان هلته
اوسیږي پکې دننه پکې بند شي وخت تېری که په معنی د دې ولې چې سکون ورته میلاو شي یعنې عقل او دماغ او زړه ټول څه شو بند شو ځناور ته جوړ شو بیا صحیح نو شراب د دې دپاره پخوا نومونه یې ښودی شوي دي یعنې اوس د عربۍ د لغت چې کوم کتاب دي یا کتابونه دي او بعض علماو پې بحثونه هم لیکلي دي بعض نومونه ته زه وایم دا ولې د عربو پخوا یې ښودي دي په اصل کې دې ته خمر ویلی کېږي یو نوم دې ته ویلی کېږي النبیذ او الجعه السكر الغبيراء الفضيخ دا ټول نومونه ویلی ښودي دي الجمهوري الطلاء المزة الصعف الداذي البادق السقرقع البتع بعضو دا نمونه بکی ذکر کئی المزر الاسفنت الکسیس السکورکا الرساتون او دا ټول نمونه په دې کتابونو کې راغلي بدل کړي ویلي دي او نور شی څه شی دی شراب دي دا نوم ولې بدلی ځه تاسو نه سوال چې سکو دپاره حلال کي ځکه که دې دا شی څکي او شراب ورته وایي نو خو ماشوم ته هم پته دی چې زموږ په شریعت کې شراب څه دي حرام دي نو دی خو داسې نه وي زه شراب څکم لکه نن سبا نومونه ویسکي او دا شراب نه دا ویسکي دی ویسکي شراب څه فرق دی خو نوم یې وله بدل کړو دې ته جي شمبانیه وایي او بعض هغه ملکونو کې چې شریو خو دا بیره ده دلته چې خرڅېږي دا بیره نه دې ته بیره هم ویلی کېږي د شراب یو نوم څه دی نن سبا نومونو کې بیره بورت او دې ته جي دغه وایي برانډي او دا جي کوردیال او دا لیکبر دی او دا هوک او برجان دي او څوک ورته مادیرا وایي او څه نومونه یې دي ناشنا او شی یو دی څه دي شراب دا نومونه مې ته په دې ذکر کړو چې پخوا مې ښودی شوي دي اوس هم نومونه یې ښودی شوي دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه رښتینوالی په هغې م یقین ښه مضبوط شي چې څنګه هغه ویلي دقه شان شوي دي چې شراب به خلک څکي او نومونه به له څه کړي نومونه به له بدل کړي نو شراب شراب دي او نوم یې وله بدل کړو الله دې موږ ټول مسلمانان د شرابونه او د نشو تماشونه دې الله موږ لرې ساتي نو یو نښه دا شو څه شوه لږه شراب به څکي او نومونه به ورله بدل کړي د هغې نه بعد بله نښه هغه دا ده چې دې امت کې به خسف او مسخ او قذف دا به راښکاره کېږي خسف څه ته وایي یعنې داسې عذاب به راولي الله چې خلک به په ځمکو کې ننوځي او مسخ دې ته وایي چې الله به له مخونه بدلي او دغه شان الله به د کاڼو باران راوروي دا به کله کېږي چې کله ټنګ ټکور عام شو او چې کله ډمې عامې شوې او چې کله خلک شرابو ته حلال وایي او سکی عام شي که یو سړی وایي چې موږ ته مختصر ووایه دا نښه نو مختصر دا ده چې په دې امت کې به داسې عذاب راځي چې په هغې کې به خلک په ځمکه ننوځي شکلونه به الله بدلی د کاڼو باران به پرې راوري کله به کېږي چې کله ټنګ ټکور عام شو او ډمې عامې شي او شرابو ته خلک حلال وایي او سکی عام شي حدیث واوره په دې باندې دلیل واوره عائشه رضی الله عنها حدیث دی امام ترمذي راوړی دی او امام ابو یعلا هم راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یکون فی آخر هذه الامه د دې امت په آخرنو خلکو کې به دا کارونه لازم راښکاره کېږي خسف و مسخ و قذف د امت په آخرنو خلکو کې په بعضو باندې به دا قسم عذاب راځي چې الله به په ځمکه نه باسي بعضو له به الله مخونه مسخ کوي بعضو باندې به د کاڼو باران کېږي عائشه رضی الله عنها ووي یا رسول الله انهلك وفينا الصالحون یا رسول الله موږ به تباه کېږو او نیکان خلک به په موږ کې یعنې داسې عذابونه به څنګه راځي او نیکان خلک به وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي جواب کې سوچ وکړي وي نعم اذا كثر یا اذا ظهر الخبث
او عایشې دغه شان به کېږي چې کله خباست او پلیتي عامه شي که نه نو بیا به د دې بېدینو سره د دیندار هم په دې عذاب کې مري عذابونه به راځي او نیکان خلک به وي نو په دې ځای کې یره ده چې موږ له پکار خپله ذمهواري پوره کړو په دې سوچ ته مه پرېږدو چې زه نیک سړی یم عذاب نشي راتلی ته خو نیک یې خو ستا په خوا کې چې کوم بېدینه اوسېږي که ته ده ته دین ونه ښې او ده ته نیغه لار ونه ښې نو په ده باندې به عذاب راشي او ته به پکې هم راګیر شي ځکه بعض روایتونو کې داسې راځي سیرتونو کې وایي کله چې جبریل علیه السلام راغی او د لوط علیه السلام دا قوم یې تباه کوو د الله په حکم سره وی هغه الله ته وایي چې یالله هغه پلانی نیک سړی پکې دی پلانی پکې څه دی نیک سړی دی وی الله ورته وایي چې د حقه نیک نه عذاب شروع کړه ولې وی ده چاته چاته نه دي ویلي چې ستا دا کار غلط دی یا ګناهونه مه کوئ نو ده نه یې شروع کوي اکتفا به صرف په ځان نه کې پښتنو دا خبره عامه کړې ده هر سړي خپل قبر دی دا خو موږ منو د هر سړي خپل قبر چاته انکار کړی نه یې دی کړی خو مقصد دې څه دی مقصد یې دا دی چې صرف د خپل ځان غم کوه نور پرېږدوه او بعض د عربو کې دا خبره مشهوره ده موږ خو دا وایو د هر سړي خپل قبر دی عرب وایي اترك المخلوق للخالق دا مخلوق خالق ته پرېږده مړه ته یې مه چېړه خالق او مخلوق دې پوهېږي الله به ورسره پوهېږي ته یې څه له چېړې دا ټولې خبرې غلطې دي ته به دین بیانې ته به نصیحتونه کې خپله غاړه خو به ازادي کې که نه او که داسې زه غلی شم ته غلی شي پلانی غلی شي بل غلی شي بل غلی شي خو بېدیني به عامه شي او په دې بېدینو باندې به بیا عذاب راشي او دا نیکان خلک او دا ښه خلک به ورسره پکې هم تباه شي غرضي خبره د حدیث کې زما دا وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د امت په آخري وخت کې به او په آخرینو کسانو داسې عذابونه راشي دویم دلیل واله سهل بن سعد رضی الله عنه حدیث دی امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ په آخر زمانه کې به الله به د خلکو داسې عذاب راولي چې په ځمکه به یې ننه باسي مخونه به وله بدل کړي او د کاڼو باران به پرې راوورئ چاته پوښتنه کړو ومتى ذلك یا رسول الله ای د الله پیغمبره دا به کله د عذابونه راځي ته غوږ کښېږدئ ښه دا ته تاسو ته حدیثونه بیانوم ګورئ خپلې خېټې خبره راته نه کوو وی یا رسول الله کله به راځي وی اذا ظهرت المعازف کله چې ټنګ ټکور او سندرې عام شوي په دې امت کې والقینات او کله چې ډمې عامې شوي او خلکو ډمې ساتلې او سندرې په هغو باندې ویلې او هغې ګډولې په خپلو محفلونو کې واستحلت الخمور او چې کله خلکو شرابو ته حلال وي نو چې دا درې کاره وشو دغه درې قسمه عذابونه به د امت باندې راځي امام ابن ماجه رحمه الله دا حدیث راوړی ابو هريره رضی الله عنه یو روایت ته امام ابن حبان نه وړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې قیامت په دغه وخت پورې نه راځي چې څو پورې زما په دې امت کې د درې قسمه عذابونه نه راغلي او دغه شان روایت انس بن مالک عمران بن حسین عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمرو بن عاص او نور صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د هغوی نه نقل دی اوس یو بلې مسلې ته راځو اوس په دې کې د علماو اختلاف دی دا خو صحیح ده داسې عذاب راتلی چې انسان په ځمکه ننوځي او داسې عذابونه بعض ځایونو کې راغلي هم دي الله یې ترې موږ ټول ساتي د کاڼو بارانونه او سیلابونه او زلزلې خطرناکې چې په هغې سره ځمکې وشلېږي او دا قسم عذابونه راغلي اختلاف په دې کې دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي وایي د دوی د مخونه به الله بدل کړي مسخ به کړي او شکلونه به د شادوګانو او د خنزیرانو په شان شي آیا په حقیقت کې به داسې کېږي که نه دې کې اختلاف دی بعضو علماو دا خبره کړې ده او امام ابن حجر رحمه الله هم دا خبره غوره کړې ده وی او دا به حقیقت کې داسې کېږي یعنی انسان په شکل کې به سهار له چې راپاڅي د مخ نه به شي جوړ شوی د شادو مخ او د خنزیر مخ او هغه په دې باندې دلایل هم پیش کوي لکه یو دلیل پیدا پیش کړی دی
امام احمد بن حنبل امام طبراني یو حدیث راوړی دی ډېر د یېرې حدیث دی ليبيتن اقوام من امتي على اكل ولهو ولعب زما په امت کې دی حدیث ته وکړي زما په امت کې به یو قوم یو ټولګې څه خلک د شپې به خوراک وکړي بیا به ټنګ ټکور پروګرام وکړي ډمې به وګډوي حرام به وخوري ټوغې ټقارې به وکړي دروغ به ووایي د الله هر قسمه نافرماني به وکړي ثم لیصبحن قردة وخنازیر او چې سحر راپاسي الله به له مخونه د شادوګانو د خنزیرانو په شان کړي نو دا امام ابن حجر رحمه الله دا دلیل دی چې دا به په رښتیا د دوی له مخونه بدلېږي په دې باندې نور دلایل هم هغوی بیانوي تقریبا 4-5 دلایل او دویم قول دا دی چې نه په حقیقت کې به شکلونه نه بدلېږي خویونه به بدل شي نو خوی به د دغه زناورو په شان شي دا کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي که یو سړی ماته وایي چې ته سړی نو زما خو اگر که د نورو علماو سره هم دلایل شته کوم چې په حقیقت کې به وي خو دې طرف ته دا زړه ډېر مطمئن کېږي چې دې مطلب دی چې خوی به بدل شي دغه یو وجه ده یو وجه خو دا ده چې که دا موږ په هغه علاماتو کې شمار کړو چې ښکاره شوي دي نو دا ښکاره شوي دي د اوسه پورې چې موږ نه دي اورېدلي چې چا شکل د خنزیر یا شادو جوړ شوی نو بیا به پرېږدو موږ وایو چې دا په هغه علاماتو کې دي چې دا لا نه دي راښکاره شوي یعنې قیامت ته نږدې به راښکاره کېږي به صحیح خو یو فایدهمنه خبره علما کوي داسې امام شیخ الاسلام المحقق ابن القيم رحمه الله إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان دا دغه یو کتاب دی او دوی په اولني جلد کې هغه دا خبره کړې ده ډېره ناشنا خبره ده او ډېره جوهره ده لږ سوچ به پکې کوو وایي کله چې امام ابن القیم وایي کله چې په زړه کې مکري او دوکۍ او فسق او فجوري او د زړه کې مکمل ننوځي او د زړه پکې ډوب شي صار صاحبه على خلق الحيوان الموصوف بذلك نو د دې انسان د شکل الله د عقل څاروي او زناور په شان کې کوم زناور کې چې دغه خوی شادو په شان خنزیر په شان نو بیا وایي دا وصف تیزیږي تر دې چې د په مخ باندې ښکاره شي حتى يصير ظاهرا على الوجه په دې مخ یې بلکل ښکاري بیا چا هغه د ځان نه بیا دا مسله بیان کړې ده وایي که څوک وایي چې موږ ته نه ښکاري نه وایي د دې دپاره پوهه پکار ده او چې یو سړی دیندار یې هغه یې پېژني لکه مثال پې هغه دا ورکړی دی وایي کوم سړی چې ډېر دوکهباز وي ډېر ناشنا خبره امام ابن قیم کړې د ډېر ناشنا امام تېر شوی الله سره زموږ ملاقات په جنت کې وکړي وایي کوم سړی چې ډېر دوکهباز او دروغجن او په دې کې دی وخت تېر کړي او زړه ته یې د دوکې دړاکې او مکر او دا هر څه یې ننوځي نو د دې شکل ته په غور سره وګوره د ده شکل شادو ته نږدې ځکه شادو کې دا صفت دی بعض علما وایي دا مسخ کېده دا مطلب دی چې یعنې د انسان خوی د خنزیر په شان شي د شادو په شان شي او بیا ډېره ناشنا خبره کړې ګوره د روافض شیعګان دا خبیثان د هغه وخت نه د دې حق پرستو علماو دشمنان دي سوي وقل أن ترى رافضيا إلا وعلى وجهه مسخد خنزير او يقول چې کوم ځای کې تاته رافضي شیعه ښکاره شي ته یې وایي دې مخ ته په غور سره وګوره خنزیر ته نږدې دا یې څه ډېره ناشنا خبره کړې چې ته په غور سره وګوره که دوی دا مولیان چې کوم یې پټکي اچولي تورو دا جړاګانې وړاګانې چې په غور سره ورته وګوره ښه یو سړی دی د خلکو حقونه راکاږي او خوري او حرام خوري او خوري او خوري د یو ځین او د بل ځین او یو ځین او بل
نه د الله نه یره شتي نه حیا شتي هېڅ هم نشته او دا سړی په دې کې وخت تېر کړي او دا زړی تور شي ته د دې مخ ته ګوره او بیا سپي ته ګوره هغه سره ښکاري هغه مخ نه هغه نور سر برکت هغه ته ختم شي لکه علم سړی وکړي پلاني وایي توبه وایي دا شکر یې د خنزیر په شان وایي سړی دوست دی او دوستوب پکې دی دوستوب څه ته وایي یعنې د کور په زنانو غیرت نه کوي ته دې سړي ته ګوره سړی چې بې برکته دی خنزیر ته به نږدې ځکه چې خنزیر کې هم غیرت هغه پکې نه وي نو یو معنی علماو دا ذکر کړی دی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ویلي دي چې مخونه به بدلېږي نو د هغې وی دا مطلب دی والعلم عند الله دواړو طرفونو ته هغوی مضبوط اقوال دي او دواړو طرفونو ته دلایل شتي داسې هم کیدی شي که موږ داسې ووایو چې اوس داسې ښکاره شوي دی چې د خلکو خویونه الله د څاروو زناورو په شان کړي دي او کیدی شي قیامت ته نږدې داسې راښکاره شي چې الله وله په حقیقت کې دا مخونه بدل کړي شادوګانو ته او خنزیرانو ته الله یې موږ د خپلو عذابونو نه په امن او امان کې ساتي د څویمه نښه شو دویمه حاصل یې څه دی مخونه به مسخه شي ځمکه کې به خلک نه ویستی شي او د کاڼو باران به پکې کېږي او دا کله چې کله ټنګ ټکور عام شو او د شراب وسکه عام شي او خلک ورته حلال وایي او ډمې وګډولی شي د هغې نه بعد بله نښه شرعي علم به ختم شي او جهل به عام شي شرعي علم د شرعي قید به ورسره لګوي ځکه چې ما تاسو ته یو نښه ذکر کړې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی قیامت ته نږدې به کتابت او لیکل خط و کتابت دا به عام شي او دلته موږ وایو چې علم به څه شي ختم شي نو دا څه مطلب شي څنګه به جمع کوو مطلب دا چې هلته مراد دنیوي علم دی او دلته مراد شرعي دیني علم دی دیني علم به ختم شي په دې باندې اولنی دلیل وایه امام بخاری امام مسلم رحمه الله یو حدیث راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وایي لا تقوم الساعه قیامت د هغه وخته پورې نشي راتلی چې څو پر تاسو یو څو نښې نه لیدلي ویقبض العلم او علم به قبض کړی شي شرعي علم به اوچت کړی شي یو بل دلیل دلایل به بیانوو او بیا تفصیل کوو دویم دلیل پې دا دی ان من اشراط الساعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده او دا حدیث متفق علیه په صحیح بخاري کې هم شته په صحیح مسلم کې هم شته ان یرفع العلم ويثبت الجهل علم به اوچت کړی شي او جهل به څه شي عام شي په یو روایت کې راځي ان یقل العلم شرعي علم به کم شي ويظهر الجهل او جهل به عام شي یو حدیث کې راځي ان یرفع العلم علم به اوچت کړی شي او جهل به ډېر شي یو بل دلیل پې دا دی متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ابو موسی اشعري رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان بین یدی الساعه لایاما قیامت نه مخکې به داسې ورځې راشي یرفع فیها العلم چې په هغې کې به علم اوچت کړی شي او جهل به پکې عام شي او قتل و قتال د یو بل وجل دا خبرې به عامې شي څلورم دلیل په بل والا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی تکون بین یدی الساعه ایام قیامت نه مخکې به داسې ورځې راځي یرفع فیها العلم چې علم به پکې اوچت کړی شي او جهل به په خلکو کې عام شي دا علامه راښکاره شوې ده شرعي علم خلکو کې کم شوی دی او جهل د دین په باره کې هغه څه دی عام دی دې حده پورې خبر رسېدلې ده چې سپینګیري هغوی له دا نه ورځي چې په منځه کې به څه وی بعض نن سبا خو د انټرنېټ څه پرې نه ښودو د بعضو مشرانو نه او بوډاګانو نه تپوسونه کړي دي په انټرنېټ کې چا ورته موبایل نیولی حاجي صاحب مونځ واوره والی نه ورسي
ایو نه تپوس کوي التحیات لله هغه ما یاره ما چې نه دی ویلی نو چې سړی د 50 شپېتو کالو دی له تحیات نه ورځي او دوی ما منځونه کړي دي نه به څه مونځي چې سړي ته دا پته نشتي یو سړي ته دا پته نشتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل نوم سو پیدا شوی کوم ځای کې و وفات شوی کوم ځای کې دی عمر یې څومره و خلفای اربعه څوک دي د اسلام دا غټې مسلې ورته نه معلوم زکات څه ته وایي روژه څه ته وایي حج څه ته وایي چې دا یې ورته نه معلوم چې دا سرسري او اهمې خبرې دي او بنیادي خبرې دي نو هغه جوړې مسلې د دین به ورته څه معلومې شي نو علم شریع علم هغه څه دی هغه ورو ورو ختمېدو والا دی او زه تاسو ته مخکې وایم دا نصیحت یاد ساتئ د دې نه مخکې چې الله سبحانه وتعالی دا ټول علم اوچت کړي او ختم یې کړي د هغې نه مخکې د حق پرستو علماو نه دین زده کوي یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خلک به ودی چې سحر راپاسي نو په دې مصحف کې او په دې قرآن کې چې دا کوم لیکلي دا ټول به الله اوچت کړي او په سینو کې که چا سره علم پروت وي قرآن ورسره الله به د هغه اوچت کړي هیڅ هم پاتې نه شي نو دغه وخت د راتلو نه مخکې علم یې زده کوي د علماو نه د هغوی سره په علمي مجالسو کې کښېنئ د هغوی درسونه اورئ د هغوی بیانونه اورئ یادوئ یې نورو ته یې بیانوئ دلته یو سوال راځي هغه ده چې علم خو به ختمیږي او یا به کمیږي خو دا به څنګه کمیږي نو په دې کې اختلاف دی د علماو یو قول دا دی او دا مشهور قول دی او د اکثرو علماو قول دی لکه امام نووي رحمه الله او نور داسې ډېر علما هغوی د دې حدیث معنی دا بیانه کړې ده چې د علم ختمېدو مطلب دا دی چې علما به ختم شي او جاهلان به مشران شي که په دې معنی کې هم دا نښه ښکاره شوې ده هر څوک دا رد په موږ باندې کولی شي چې بعضو ځایونو کې خو حق پرست علما څه دي شتي نو څنګه ته وایې چې دا نښه ښکاره شوې ده نو جواب یې دا دی چې لازم نه ده چې ټول علما به په یو ځای مري علم به کم شي ان یقل العلم کم به شي لازم نه چې علم به ټول اکدم ختم شي کیدای شي د ختمېدو هغه زمانه هغه وروسته هغې ته وښي خو چې څو پورې علما یي علم په ځمکه باندې هغه شته بعضو علماو دا ویلي اولنی قول دا دی چې د علماو په ختمېدو سره به علم ختمېږي او په دې باندې هغوی دلایل ذکر کوي او ښه ټنګېدلي دلایل پې بیانوي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې د غوږ کېږدئ او د خپلو علماو قدر به درته په زړه کې پیدا شي خو هغه علما ګوره موږ چې کله عالم ووایو کوم عالم ووایو قرآن او حدیث بیانونکی عالم د دغه علماو کمی به راشي دا نور خو به هر وخت کې دا ګډې وډې چې وایي خو یو سره علم نشته موږ حقیقي علم وایو علم به الله اوچت کړي نو الله به قرآن او حدیث اوچتوي الله خو دا قصې او دا ټوغې ټکالې او تاویل ماویل خو الله نه ختموي چې دا به ختمي کړي دا داسې برکتي خبرې دي او داسې روغې خبرې دي چې الله به ختمي کړي دا به وي دا دروغ مروغ دا ډوزي موزي دا د یو ځای خبره او د بل ځای خبره دا به چلیږي را چلیږي خو حقیقي علم به کم شي موږ دا علم یادو نو حقیقي علم بیانونکي هم حقیقي علما دي دې حدیث ته غوږ کېږدئ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد الله به دا علم داسې نه اوچتوي چې د بندګانو د دې سینو نه به یې راکاږي نه نه داسې الله علم نه ختموي نو څنګه به یې ختموي ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الله به دا علم ختموي د علماو په ختمولو سره حتى اذا لم يبق عالم بیا تر دې چې یو عالم به پاتې نشي اتخذ الناس رؤوسا جهالا نو خلق به د بېدینو د جاهلانو نه مولیان جوړ کړي او مشران به ترې جوړ کړي فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا بیا خلق به د هغوی نه تپوسونه کوي هغوی به فتوې ورکوي بغیر د دلیل او د علم سره
نو پخپله به هم ګمراهاني او نور به هم ګمراه کوي او دا نښه زموږ په دې وخت کې راښکاره شوې حق پرست علما کم شوي دي او هغه کم چې کم شوي دي هغوی کم خبر ځي راځي وي پلاني ځای کې یو عالم مړ شو پلاني ځای کې عالم مړ شو ګوره د عالم مرګ دا صرف د عالم مرګ نه دی دا مرګ د څه دی دا د عالم دی او د علم دی کله چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه وفات شو او دې ملګرو ښخ کړو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جړل او ملګرو ته دا وی موږ نن لوی علم وی د خاورو لاندې کو لوی علم هم په خاورو کې کېښودو صرف عمر بن خطاب نه و هغه د هغه په سینه کې علم و د عالم مرګ د علم ختمېده دي تاسو چې کله د یو عالم جنازه راوالي کې دا سوچ مه کوئ دا مو یو عام انسان راغستی لکه څنګه چې نور دي نه نه دته علم راغستی دی او په کفن کې دې تړلی دی اوس به قبر ته کوزې علم دې راغستی د عالم مرګ خو ډېره غټه خبره ده خو چې صرف بیمار شي که نه بیمار یو میاشت دوه میاشت درې میاشت نو هم دا جهل څومره عام کیږي او حرام څومره عام کیږي تاسو اندازه نشئ لګولی علما خو د الله رحمت دی او دا برکت دی او زموږ دپاره داسې دي لکه زموږ مور پلار د سړي تربیت کوي او علما هم د دې امت تربیت کوي مور پلار تا ته وایي که نه وایي دا شی غلط دی مه کوه دا صحیح دی کوه دغه شان علما دي بلکې علماو مقام په دې ځای کې د هغوی نه اوچت دی لکه چې مور پلار به تا ته دنیوي فواید بیانوي اکثر او لږ مور پلار دي چې کیدای شي دیني مسله ته بیانوي خو علما هغه همیشه ستا د دین خیال ساتي ځکه د دې علماو قدر کوئ د دوی احترام کوئ او د دوی مرسته کوئ او د دوی سره منډې وهئ او مه پرېږدئ دا علما چې دوی خوار شي او دوی کمزوري شي نه یو سړی ستا د دین خیال کوي ته د هغه د دنیا خیال کوه او دا سپکې سپورې خبرې چې موږ مولوي صاحب له دومره پیسې ورکړې او موږ له دومره دانې ورکړې او موږ هغه سره دا مرسته وکړه او موږ له دا سپکې سپورې خبرې پرېږدئ علما ستا د دین خیال ساتي نو که ته چېرته د هغه د دنیا خیال وساتي چې چلو شو هغه خو چې ته په تا نه دی اثباتوي بل حدیث پې واوره امام طبراني رحم الله راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د ابوهریره رضی الله عنه روایت ان الله لا ينزع العلم منكم بعدما اعطاكموه انتزاعا الله به دا علم تاسو نه داسې نه اوچتوي چې یو پېرې درله درکړو بیا یې نه ټول راکاږي نو څنګه به اوچتوي ولكن يقبض العلماء بعلمهم ډېر ناشنا الفاظ دي ولكن يقبض العلماء بعلمهم وی الله به دا علما اوچت کي سره د هغوی په سینو کې چې کوم علم دی د هغې سره ويبقى الناس جهاله او خلق به ټول جاهلان پاتې شي نو بس د دوی نه به تپوسونه کېږي دغه جاهلان نه هغوی به فتوې ورکوي په خپله به هم ګمراهاني نور به هم ګمراه کوي نو دا هغه زمانه ده کوم کې چې موږ وخت تېروو چې دې کې حق پرستو علماو کمی دی او جاهلان مشران شوي دي او فتوې ورکوي دا ګورئ نه تاسو په دې منبرونو باندې ناستې منبر یې نیولي دي په ټیویانو کې راځي په ډیش کې راځي په انټرنیټ کې راځي جاهلان او لږې دي فتوې ورکوي جاهلان فتوې ورکوي یو وخو لکه امام مالک رحمه الله یو وخو لکه امام مالک رحمه الله وی د مدینې اویا علماو سپینګیرو مشرانو مشهورو علماو په دې خبره باندې اتفاق وکړو چې مالک لکه امام مالک یادو چې مالک رحمه الله دی د فتوو ورکولو لایق دی نو دی د فتوې ورکوي او یا علماو په دې خبره باندې اتفاق وکړو امام مالک وایي د هغې نه بعد بیا زه کښېناستم فتوو ته داسې م یو وخت او اوس ځان ته موبایل کېږي ته مفتي که نه پټکې وتړه ته سې مفتي ګیره غټه کې ته مفتي
پنسي د ګیټو نه بره ساته ته څه ته مفتي خبرو چل به وله نه ورځي یو مفتي دی خبرو چل وله نه ورځي یو عالم دی مناظرې کوي چیلنجونه ورکوي ما یو پیر چیلنج ورکړی و د بریلیانو ته د ټولو ته او د اوسه پورې لا جواب نشي کولی او قیامته پورې هم نشي کولی انشاءالله چې څوک دې ما ته یو دلیل په دې وښیي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم په دې باندې عمل شوی دی او دا چا لمانځلی دی او چا د اختر منو کړی دی ما ته په یو دلیل وښیي یو وړوکی ورته هلک دی ما ته میسیج کړی و میسیج چې ما ته وړوکی هلک لږ ګیره راغلی ده ما ته وایي چې جي تاسو چیلنج ورکړی و هغه چیلنج موږ ته قبول دی او څه چې لږ عجیبه یې دا کړی و دې پوره لږ سخته خندا راله د علم او هر څه خو پرېږده خپل تصویر یې ورکړی او د دې خپل تصویر سره یو ازمری جوړ کړی او دی په خپله لګولی دی یو سړی ځان ته ازمری وایي او د ځان سره لګولی او د خبرو چل وله نه ورسي نو بیا بیان وکړو په ما پسې ما خو جواب نه وکړو ته دله به څه جواب وکړو ته به څه ستا نیکه زما چیلنج نشي قبلولی ته یې قبلوې نو بیا یې جواب وکړو زه ثابتوم څنګه یې ثابتې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر راغی دا هم دته مولیانو خوري دا غریب په څه پوهېدو چا نه به یې تپوس کړی که نه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ته راننوتو صحابه کرام ناسو یو ټولګی ناسو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې څه کوئ دا صحیح حدیث دی څه کوئ وی هغه ورته وایي چې یا رسول الله ذکر او اذکار کوو الله را یادوو د الله شکر ادا کوو چې موږ له د اسلام را کړی دی او موږ له یې ته را کړی او ستا په شان پیغمبر یې موږ له را کړی بس دا حدیث دی حدیث نه ته څه ثابت دی وی دا صحابه کرام چې را جمع شي نو د پیغمبر په خوشحالۍ کې نور را جمع شي دې ته عید میلاد النبي وایي که نه وایي د کوم ځای نه کوم ځای ته لاړې او خو دا نه دي ویلي چې موږ ستا د پیدایش په ورځ باندې خوشحالي کوو نه دغه ورځ د بار ربیع الاول وه نه هغوی پکې دې څه خبره کړې خو یا رسول الله ته الله موږ له را کړی موږ شکر ادا دا خو موږ هر وخت شکر ادا کوو د دې لپاره خو اختر نشته که نه خاص ورځ خو نشته ته شکر ادا کوې که نه ادا کوې چې الله دله دغه پیغمبر در کړی زه هم ادا کوو موږ ټول یې ادا کوو په مخه د الله شکرونه ادا کوو نو دې چې عید میلاد النبي کوم ځای کې دی و ده په ما باندې رد کوو دی ما ته وایي زما چیلنج مې قبول کړی دی او مو توړ جواب دا مو توړ ټکی ډېر نن سبا چلېږي نو مې الله دې خیر کړي چې کومې مسایلې به در راویشتي ما ته مخکې نه پته و چې دی به یو غر بل غر ولي چې دا خبره کومه چې نشي پیش کولی د قیامته پورې نو دا علی بصیرت کومه هغه به دا دلیل پیش کړو خبره به دې پر اوس دا مولا دی دې ته هم خلک مفتي صاحب او مولوي صاحب وایي او دومره پټکۍ اچولی چې د هفتې باران ترې نه وځي او دا خبرې ولم نه ورته هغه الفاظ هم نشو ویلی سي او بیا ما ته میسیج وکړو جي وایي دغه مقبول دی ستاسو هغه چیلنج مونږ قبول کړی وایي ته سره به څه خبرې کوې یو سړي له عربي نه ورځي یو سړی حدیث نشي ویلی یو سړی د قرآن آیت صحیح نشي ویلی ته ما سره څه خبرې کوې دا خو د علم سپکاوی دی ځکه یو روایت کې داسې هم راځي وایي علم داسې چاته ښوه چې د هغې حقدار نه وي د دې داسې مثال دی لکه خنزیر غاړې ته چې ته د ملغلرو امیل اچې نو خنزیر د دې حقدار دی چې ته ورته ملغلرې ور واچې نه ملغلرو امیل خو ډېر قیمتي دی چې ته قیمتي سړي ته ور واچو نو د هر کدو کریله سړي سره خو سړی نه کښېني چې راشه باس کوم ته چیلنج قبول کړه زه کښېناستم خبره مې دې پورې واخیستې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بیا به جاهلان مولیان شي جاهلان به څه شي مولیان به شي یعنی تاسو ته ما دا خبره ذکر کړې مو یو مولا خواله زه تلم مولا د مدرسو نه فارغه زه خواله ورغلم ما ته وایي یو کتاب مې راوړی ما کوم کتاب دې راوړی وایي نور علي فتاوه مې راوړې نور علي فتاوه زه حیران یم چې لکه نور علي ته ما چې نه اورېدلې خو ما کیدای چې د پاکستان کې یو مولا لیکلي ځکه چې هلته خو دا نومونه شته که نور علي او
محمد علي او دا نومونه هلته شتي نو ما چې دلته به پاکستان کې به چاپ شوي ده به ځان له اخیستي ښه ما نور علي فتوا تا به اخیستي ده سیټ خو ما ته دې څه پته نشته وایي دغه پروت دی ابره پروت نو هغه د سعودي عرب د هیئت کبار العلما چې کوم کمیټي دی د هغوی د طرف نه چاپ کېږي د هغې نوم دی فتاوى نور على الدرب نور على دې ته نور علي وي خدي اوس د مدرسې نه فارغه دی چې دی فتوا ورکوي دی به د څه شي فتوا ورکوي دی به کومه مسله بیانوي یو مولوي صاحب سره زه ناست وم بیا ما ته خلک وایي ته غیبت کوې داسې غیبت نه کوم د حقایق بیانوم یو مولوي صاحب سره ناست وم لاسنیوي له موږ تللي یو ځای ما ته وایي یو ځای ځو ما ځي چې ځو او هغه په خپله علاقه کې سم شیخ الکل دی ما ځي چې ځو چې موږ لاړو نو هغه اوس هغه کس ته ما ورته وایم ته خبرې وکړه تا چې وکړې دا کافي دی ویل صحیح ده زه به وکړم وایي چې هغه جملې ویلې کوم چې حدیث کې راغلي ده ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ده جمله ده یا هغه ته وایي چې خفه کېږه مه ان لله ما اخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ما ځان سره وایي چې دا به کومې جاخۍ ته وایي ته خبرې کوه خو زما خو بیا دا ګمان و د پاکستان نه راغی کسان ورته ثبوت وکړي دا ګټ مولا دی نو ما چې مولا دی مشر دی ګیره کې یو څو ویښته هم سپین دي پرېږدي دا خبرې وکړي د مشرانو په مخ کې خبرې کول بې ادبي ده نو پرې چې دی وکړي خو چې کله ته دا جمله داسې ووایې که نه نو ځان مې ملامته کړو چې تا ته چا وایي چې ده ته وایي چې خبرې کوه عوام د جمله صحیح ویلی شي ان لله او انا لله فلتصبر ولتحتسب وی فلتصبر ولتحتسب نو قحط العلماء د علماو قحط دی کوم چې قرآن او حدیث بیانوي او کوم چې پوهېږي په څه باندې په قرآن او په حدیث باندې دې علماو ډېر کمی دي نو د خپلو علماو قدر کوي یوه معنی دا ده چې علم به څنګه ختمېږي د علماو په ختمېدو سره حق پرست علما به ختم شي نو چې حق پرست علما ختم شي نو علم به ختم شي په یو پاکستان کې پنجاب یو عالم دی هغه سره یو بل مولا مناظره کوله نو هغه مولا ورسره مناظره کوله په دې چې د فاتحه سوره فاتحه په مقتدي باندې شتي او که نه نو دې عالم خو دا وایي چې دا شتي رکن دی او هغه وایي چې زه به ثابتوم چې دا نشتی د ځان سره د حدیثونو د کتابونو دومره یو دغه راوړی ټول پراته دي بند تیلی کې خط نه وي او دا زمونږ د طرف نه چې کوم عالم دی چې هغه په قرآن او حدیث باندې پوه واسې وایم دا د نن سبا علما دي هغه ورته لګیا دی بیانوي ورته چې ګوره دا پلاني کتاب کې دا حدیث دی او دا نمبر دی او دا راوي دی او دا داسې او دا داسې څلور ګنټې مناظره چلېدلې وه او په دې څلورو ګنټو کې هغه طرف ته چې کوم نام نهاد مولا ناست و هغه نه آیت ویلی نه حدیث ویلی خو یو پیرې پکې حدیث وي یو پیرې پکې حدیث وي هغه هم داسې وي صلوا کما اصلي رأیتموني هغه حدیث څنګه دی صلوا کما رأیتموني اصلي نو دوی صلوا رأیتمونی کما اصلی حدیث له خپې لاس ټول مات کړو او مولوي صاحب ورته وایي شاباش په څلورو ګنټو کې ته حدیث ونه وي چې دوی ووایي هغه دې داسې کو او بل وي دغه حدیثو د کتابونه چې تا راوړي بخاري هم راوړی او ټول وایي دا راښکاره نه کړي ځکه چې په دې هوا ولګي نو بیا بیماري د دغه تیلۍ کې بند ساته زمونږ الحمدلله عوامو ته دا حدیث زمونږ ماشومانانو ته دا یاد دی صلو کما رأیتموني اصلي وایي ملا ته دې نیت قرآن ورته نیت قرآن ځکه شیخ غلام الله رحمتي الله دې ولې روغ صحت ورکړي
هغوی زما یو کس سره مناظره وه په دې باندې چې دا فاتحه په امام پسې شتي که نه غټ مولا و نوم یې ته نه علمه ښه مشهور مولا و وی ما سره کېناستو وی ما ته خو پته و چې ده د قرآن نه دی یاد او دی قرآن نه ایتونه نشي راویستی وی ما ورته وایي چې ته په دې خپله دعوه څه دلیل پیش کړې چې مقتدي باندې سورة فاتحه نشتي وي ما ته یې وایي چې وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا چې کله قرآن ویلی کېږي تاسو ورته غوږ کېږدئ غلي شئ ته به سورة فاتحه نه وایې نو هغه وی ما ورته وایي چې دا ته څه یې وایي زه آیت ویم که وی ما چې توبه وباسه ته وایې څه وایي زه آیت ویم که وی ما ورته وایي کوم ځای کې دی زه ته یې ووایه وی ما دې ته تیاره و چې د قرآن کوره وکړي او ما ته یې راواړې وی ما چې ویې ښایي زه دا وخته پورې نه منم چې ته آیت وایي چې څوک پورې د ما ته قرآن کې ښوولی نه وي هغه دا یو پاڼه راړوله او بله یې راړوله یو یې راړوله او بله یې راړوله یو یې راړوله نو بیا ورته ما ووایي چې دغه پلانی صورت دی او دغه آیت دی دا دی چې سړي ته دومره پته نه او فتوی د خپل ذهن نه ورکوه او بیا دله پرېږده داسې مفتیان پیدا شوي د امت په غټو مسلو کې فتوی ورکوه پلانی مرتد او پلانی کافر او پلانی طاغوتی او پلانی خارجي او پلانی مرجعي او دا غټې غټې فتوی به ورکوي او دی به د سورې فاتحې تلاوت صحیح نشي کولی دا هغه وخت دی الله دې زمونږ د علماو حفاظت وکړي او الله دې موږ له توفیق راکړي چې د علماو نه علم یې زده کړو دویم قول په دې کې دا دی وی د علم د کمیدو مطلب دا دی چې خلک به په علم باندې عمل نه کوي لکه دا مطلب نه دی چې د علم به ختم شي علم به وي خو خلک به پې عمل نه کوي دا معنی دی چې علم به کم شي په دې یو دلیل دی د زیاد بن لبید رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه وخت کې به علم لاړ شي وخت به داسې راشي چې علم به ختم شي وی ما ورته وایي چې یا رسول الله کیف یذهب العلم علم به څنګه ختم شي ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا منګه ګوره قرآن وایو یا رسول الله خپلو بچو ته یې ښایو زمونږ بچي به یې خپلو بچو ته ښایي هغوی به یې خپلو بچو ته ښایي د قیامته پورې به دا سلسله روانې بیا به هم یا رسول الله چې د علم ختم شي ډېر ښکلی سوال یې وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې د ام لبید زویه ما خو وایي چې ته ډېر پوهه سړی أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولدا يهود ونصارى شتينا توراة وسرمشتي إنجيل وسرمشتي خدي التوراة وإنجيل ولا سفايدة وركروي أغوينا يدك شان با تاسو بالقرآن موائي يبا دسر القرآن يبا حديثنا خو بدي بند بعمل كولو ولا ني وده حديث إمام أحمد بن حنبل إمام ابن ماجه إمام حاكم راوله يقول رواية كرازي هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى تا يهود ونصارى وسر التوراة والإنجيل بروت فماذا تغني عنه ما أقول يسفى يدور كلام ده موازيها خبر هذا كمان دي سويه شدوانا سيدي يعني ده علم ده ختم يدو مطلب ده دي علماء بختمش أو ديم عمل بپا علم باني سوک نکي پا مکتبه کی با اسر قرآن پروتی پا مکتبه کی با حدیث پراتی پا مکتبه کی با نصیحتون پراتی پا الماری کی با اسر قرآن پروتی خو باغی بانی با دوڑا پراتی حدیثون با پراتی خو باغی با دوڑا پراتی بیانون با دا علماوی و سوک بے اورینا علماء با حق بیانی و خلق با بسی پروپیگنڈی کی خلق با پوری خان دی نا طوری خبری سیدی علم د ختمېدو یو مطلب دا شو چې علما به ختم شي او دویم څه په علم باندې به عمل خلک نه کوي نو په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله پر روان درس کې به بیا باقي چې کوم علامات دي هغه به پوره کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ دغه کم علم چې موږ کړی دی او کوو یو لګیو الله دې موږ له په هغې باندې عمل کولو توفیق راکړي
او څومره حق پرس علما چې د الله د ټولو حفاظت وکړي او کوم چې مړه دي رب العالمین دې د هغوی قبرونه د نور او د رحمت نه ډک کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ټولو اخري خاتمې په ایمان سره کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. چا سره سوالی کولی شي؟